سوره چې د قرآن عظیم الشان 115مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تا ونه لیدل چې ستا پروردګار د فیل له څښتنانو سره څه وکړل؟ الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آیا هغه د هغو چلول شن نه کړ او پر هغو باندې د مرغانو سیلونه ولېږل چې پر هغو یې د پخې شوې خټې تیږې غورځولې؟ بیا یې د هغو حالت داسې وګرځاو لکه د څارویو شخوند وهلي واښه. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.